अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नन به انشاءالله ډیر ټیم نه پسته بیا مخاطب یو. نن به انشاءالله فوټوشاپ یایو. فوټوشاپ دویم ټوټوریل مخکې هم وړه فوټوشاپ فرست ویډیو ویلې وه. نن به انشاءالله دویمه ویډیو جوړو. بالکل ګرون نه د فوټوشاپ بالکل ګرون د ډے سټوډنټ چې کوم دی ډي آی ټي والا یا کمپیوټر سره ریلیټ څومره سټوډنټ دي دا ډیزاینینګ نشي کوله. دته فوټوشاپ نه ویریسي دته کورل ډرا نه ویریسي اس ګرون نه ده. راځئ د مونږ والا ویډیو وګورئ. بار بار ویډیو وګورئ پریکټس وکړئ. ډیره سوکا ده ډیر سوکا ده انتهایی سوکا ده. خو د ویډیو کتنې نه پهله پهله د مونږ والا چینل محمد فهیم آفیشل چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مخته شیر کړئ او لایک یې کړئ. راځئ نن به انشاءالله فوټوشاپ دویم سبق شروع کوو. وینډو پلس آر. وینډو پلس آر فوټوشاپ په درج ولیکئ او فوټوشاپ انټر کړئ. وینډو پلس آر فوټوشاپ انټر. دا موږ سره فوټوشاپ کولاو شو. مونږ مخکې ریکټنګولر مرکی ټول، الیپټیکل مرکی ټول، رو مرکی ټول، کالم مرکی ټول دا مو ویلاو او سره مو ټول مو ویلاو. نن به انشاءالله موږ زده کوو لاسو ټول. چې لاسو ټول څه ته ویل کیږي؟ لاسو ټول داسې یو ټول ده چې هغې باندې مونږ د فوټو والا ایډیټینګ فوټو والا کراپینګ کولی شو. دلته یو فوټو راواله دا مونږ سره یو فوټو ده. دلته کې ټریک کا دا بیک ګراوند د بیک ګراوند ته تله لګېدلی ده. دا به ډبل کلیک کې اوکې او هلته کې اوکې. اوس یې دې سر ته بیک ګراوند چې کوم ده هغه چینج د زه وایم د بیک ګراوند مونږ نه ختم کوو. هغې دپاره دلته کې لاسو ټول لاسو ټول کلیک کا. لاسو ټول دپاره د تو د ماوس والا پریکټس ډیر ضروری ده. ماوس پریکټس ډیر ضروری ده. او دلته کې وګوره کله لاسو ټول تاسو کلیک هغه کړو سلیکټ کړو هغې نه پس ته دلته کې زیرو فیدر دی. دا زیرو فیدر همیشه دا خبره دی سره نوٹ کا چې مونږ کراپینګ کولی شو په زیرو فیدر سره خو هغې مسله بودوي هغې نقصان بودوي چې د تو والا کم کناري دي هغې به جواتې پته لګي چې یاره دا شی کټینګ شوی ده. دا تو والا کنارې به شارپ وي تیرې به وي او څومره هم ته فیدرز یوتوي 2 3 4 5 10 15 20 هغومره به تو والا دغه کناري چې کوم دي سافټ کتلی شي سافټ نرم به کتلی شي. هغې دپاره موږ ته پکار دي چې کم سے کم 3 4 فیدر به زیات کو. فیدر زیات دلته نه موږ شروعات کوو. لیفٹ کلک په 1 سے داسې به راځئ. माउस प्रैक्टिस ढेर ज़रूरी है. वापस लौट शा दलते बिया रुश ओस यू सूरत खुदा दा چې دا شی بو ډیلیټ کې د کم شای چې دا بو ډیلیټ کې د کم چې تا سلیکشن کړه دا بو ډیلیټ ډیلیټ کنټرول پلس डी او یا کبه ډیلیټ کوي نه بیا هغې بل صورت خوش صورت دا ده چې دلته نه سلیکشن وکړه ای فوټو سلیکشن وکړه بار سلیکشن مه کوه. فوټو سلیکشن مې وکړل داسې روش دغه شان دی بیا واپس ورشه. دلته راولو کنټرول پلس سی کنټرول پلس ان نوه وخله نوه
کنټرول پلس ان اوکے لګونه غاټو خلا کنټرول ان څومره سایز فار ایگزامپل اخلا A4 سایز اوکے دا مې واخیستو هغې نه پس دا پکچر دلته کې مو ټول سره دلته راوړه دا دروغ ولاړ خو ډېر وړوکه ده نو د دې لپاره کنټرول پلس ټي څه شه کنټرول پلس ټي دې سره به دا غاټ کم او دلته کې انټر ووایه نو دا موږ سره پکچر راولاړ کنټرول پلس ټي اوس د دې سر ته بیک ګراوند چې کوم ده دا سپین ده د دې بیک ګراوند سر ته سپین ده زه وایم چې یاره دلته بیک ګراوند چینج کوم نو دا بیک ګراوند ته تله لګېدلی ده ډبل کلیک هلته کې اوکې هلته رایټ کلیک بلینډینګ آپشن بلینډینګ آپشن پسې کلر اوورلی یو کلر یې کوئ یعنی پاسپورټ سایز پکچر ته چې کوم کلر وي بریک بلو بیک ګراوند نه وګوره رولا او یا که تاسو مختلف کلرونه ویر کوئ نو دلته کې کلر اوورلی نه بلکې ګریډینټ اوورلی سلیکټ که دا وینه ختم که ګریډینټ اوورلی مختلف کلرونه دا وګورئ دا ویر کوئ اوکې اوکې دا ډیزاین وګوره نو دا دی موږ نو لاسو ټول تشه لاسو ټول سبا به انشاءالله موږ پولیګون لاسو ټول یایو امید ده چې سبق مو خوښ وي سرته بیک ګراوند به څرنګه لرې کوم او د پکچر ایډیټینګ به څنګه کوم پکچر کراپینګ به څرنګه کوم په لاسو ټول سره نن مو دا زده کړو سبا به انشاءالله پولیګون لاسو ټول سټپ بای سټپ انشاءالله مخته ځو که ویډیو مو خوښه شوې وي پلیز شیر یې کړئ لایک یې کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ الله په امان